اسلامی ایمانات سسندوی د شریعت د الله د دین لکر د امت فتو عزت سمعنا وأطعنا لا إله إلا الله. دویم درس د فکری یرغل تر پیژندلو وروسته لازمه ده پر هغو لارو چارو بحث وشي چې د دې یرغل مخنیوی پرې کیږي، ځکه که چیرې دا یرغل سطحي وګڼل شي او د دفاع کولو لپاره یې هڅه او هاند ونه شي، نو طبیعي ده چې هم به خپل دین له لاسه ورکړو او هم خپل اصیل اسلامي فرهنګ. دا چې د فکري یرغل څخه وقایه څنګه کیږي، په کومو طریقو یې باید مخنیوی وشي او د دې مخنیوي لپاره کومو لارو چارو ته ضرورت دی، دې او دې ته ورته پوښتنو ته د فکري یرغل څخه وقایه او مخنیوي تر عنوان لاندې د قدرمن استاد قاری سعید خوسی صاحب د شرعي درسونو د لړۍ په دویم او دریم درس کې ځوابونه پیدا کولی شئ. له تاسو له نورو مسلمانانو سره د شریکولو هیله هم کیږي. اسلامی ایمانات سسندوی د شریعت د الله د دین لکر د امت فتو. اخلاقی فساد د ښځې د اختلاط نه زیږي کیږي چې ښځه په ټولنه کې د ټولنې سره مختلط ژوند وکړي، ګډ ژوند وکړي، باید مختلط ژوند ونه کړي، باید حجاب مراعات. نو هدف مې دا و چې په امریکا کې ښځې خطبه ویله، د جمعې خطبه، او ښځه خطبه نه چیغه په اسلام کې. ښځه چې دا نه امامت کولی شي او نه خطبه ویلی شي. اوس دوی لویدیځ غواړي چې داسې ډول اسلام ټولنې ته وړاندې کړي، خپلو ټولنو ته وړاندې کړي. دوه هدفونه دوی په دې ډول د تحریف شوی اسلام سره لوستل وي. یو دا چې د لویدیځ حکومتونه او د لویدیځ کلیساګانې دا کوشش کوي چې دین د تیرې زمانې یو تحریف شوی دین معرفي کړي، چې دا د تیرې زمانې خبرې دي، د تیرې زمانې احکام دي چې لوس پرې کا، سړي نه سار غوڅ کا، سړی په درو ووایه، ښځه په درو ووایه، ښځه په کوڼو ووله رجمې کا، سړی په کوڼو ووله رجمې کا. دا ډول د اسلام دا ډول یو دین ده. او دویمه خبره ده چې لویدیځه دا کوشش کوي چې قیادتونه داسې قیادتونه وروزي چې هغه د اسلامي نړۍ هیوادونه دې ته مجبوره کړي چې هغه قیادتونه په خپل زون کې ومني، او هغه قیادتونه هغه خو بیا د دوی د طرف نه روزل شوي وي، هغه خو وي حاکم د اسلامي هیواد، خو فکر ذهن هغه د لویدیځ وي، فکر ذهن د انګریز وي، فکر ذهن د امریکایي وي، فکر ذهن د یو اروپایي وي، هغه د خپل هیواد د ټولنې نه ډېر پردی وي. لاند مثال د اشرف غني ده. اشرف غني پیدا شوی په امریکا کې ده، لوی شوی په امریکا کې ده، تعلیم په امریکا کې کړی، اولادونه په امریکا کې دي، ښځه یې عیسوی ده. افغانستان په سترګو نه ولیدلی تر اوسه پورې. راغی افغانستان ته، افغانستان کې د هیواد مشر شو، جمهور رئیس شو، دویم مفکر شو، او تبلیغات دا د لویدیځ میډیا او لویدیځ مطبوعات د تبلیغات ورته روان وو چې دا داسې ده، داسې ده، داسې ده. اوسه پورې هم کېږي. او دغه سړی څومره د خپلې ټولنې نه پردی ده، څومره د خپلې ټولنې د کلتور نه پردی ده، څومره د اسلامي عنعناتو نه پردی ده. په جنازه کې لاسونه وګونو ته پورته کوي، په دعا کې لاسونه وګونو ته وړي. یعنې د دیني جهالت چې د دین او د افغانانو د مذهبي هغه نه دی څومره غافله ده، څومره ناخبره ده.
او د افغانانو د عنعنوي کلتور نه چې ناخبره ده. په مجلس کې ناست وي بیخي لکه یو انګریز چې د افغانانو په منځ کې ناست وي. هغه د مجلس حرکات او خوځښتونه یې په دې ډول دي. چا چې د سره نږدې د ده د کار خلک دي اوسه پورې یو هم د سره پاتې نه شو، ټول ترې وتښتېدل. ځکه د ده ټولنیز عادتونه داسې نه دي لکه د یو افغان، د یو پښتون، د یو افغان. هغه افغان چې هغه په افغانستان کې ستر شوی دی، لوی شوی دی، د افغانستان د خلکو خپل یو کلتور دی، یو عدالت داسې نه لکه یو انګریز. خو راغلو دلته په موږ محاکم ده، په موږ مسلط شو. نو دریم هدف د فکري جګړې چې د هغه لویدیځو ټولنو ته د رښتینې اسلام، د واقعي اسلام مخه نیول، دا دریم هدف. څلورم هدف د دې فکري جګړې نه دا ده چې د اسلامي نړۍ دپاره جعلي او پردي قیادتونه رامنځته کول. د اسلامي نړۍ دپاره جعلي او پردي قیادتونه رامنځته کول. دا لویدیځ امریکا، اروپا او نورو هیوادونو کې د څومره پانتونونه دي، څومره یونیورسټۍ، موږ په مطلق ډول مخالف نه یو. ډېر داسې خلک په دې پانتونونو کې وروزل شول چې هغه مسلمانان دي او د مسلمانانو خدمتګاران دي، اسلام ته خدمت کړی ده، هیواد ته خدمت کړی ده. خو په دغه پانتونونو کې، په دغه یونیورسټیو کې، د لویدیځ په یونیورسټیو، کالجونو، پانتونونو کې دوی داسې خلک هم موږ ته وروزل چې هغه په مطلق ډول د موږ نه پردی ده، په مطلق ډول انګریز ده، هیڅ د دې خپلې ټولنې سره جوړ نه ده. او د ده فکر او ذهن دا ده چې دا زما ټولنه ده، زما خلک، دا باید هغه ډول ژوند وکړي لکه امریکا واشنګټن کې چې څوک کوي، دا باید هماغه ډول فکر ولري لکه په واشنګټن کې چې څوک لري. دوی باید هغه ډول ازادي، هغه ډول اخلاق ولري څنګه چې یو انګریز لري، څنګه چې یو امریکایي لري. او بیا ربي معاف، انګریزان چې دي، د انګریز ټولنه دا خو ډېره یوه لوېدلې ټولنه ده. دوی خو یوازې پیسې لري او ټکنالوژي لري، او دا ټکنالوژي په دې وجه پیدا کړه چې دغه خلکو په موږ کار وکړو، د موږ په خلاف فکري جګړه روانه کړې ده، د موږ په خلاف خلک وروزل، بیا دلته راولېږل. کله چې عثماني خلافت ړنګ شو، عثماني خلافت دوی نسکور کړو، اسلامي نړۍ په انحطاط روانه ده، او دغه لویدیځ کفار چې دا په مخته روان دي، په موږ بره روان دي. وجه دا ده چې دوی د موږ دپاره پردي قیادتونه روزي او بیا یې دلته رالېږي. دوی په خپلو پانتونونو، یونیورسټیو کې د موږ دپاره خلک روزي، د هغې فکر هم مکمل د انګریز شي، سوچ، ذهن، عقیده، هر څه د موږ نه پردي شي، هغه بیا راولېږي دلته یې په موږ حاکموي. او څنګه یې حاکموي؟ مثلا په افغانستان کې هغه قیادتونه، هغه خلک چې هغه مخلص وو، ایماندار وو، د دې هیواد او د دې هیواد د خلکو سره خواخوږي درلوده، په دوی زړهسوی درلوده، مسلسل په دې 18 کاله کې دوی لګیا دي د خلکو په بدنامۍ پسې. هغه خلک بدناموي. حقانی صاحب د الله تعالی غریق الرحمت کې دا داسې یو انسان او داسې یو شخصیت تیر شوی دی د افغانستان په تاریخ کې چې د ده تاسې تاریخي ویډیوګانې که وګورئ، زما سره ډېرې زیاتې ویډیوګانې را سره دي، هم دا ویډیوګانې وکتې جوړې مې کړې. د ده ویډیوګانې چې تاسې وګورئ، د ده دا تیر جهاد وګورئ، د روسانو په مقابل کې چې ده په کوم ډول جهاد کړی ده، په کوم اخلاص سره د خپله مبارزه په مخ وړې ده. او بیا د اوسني خدمتونه، د ده د اولادي خدمتونه، د ده د کورنۍ خدمتونه، چې یو څوک د خپل هدف دپاره ځان هم قربان کی، کورنۍ هم قربان کی، ټول اولاد هم قربان کی، هر څه قربان، چې د خپل هدف نه تنازل ونه کولو، او په کلکه د دې کفارو په مقابل کې ودرېدو، او د پرونو کفارو په مقابل کې هم په کلکه ولاړو. که چېرته د جهاد د مبارزې برخه راواخلي، یو لوی کتاب ترې جوړېږي. که چېرته د
خیر ښېګڼې برخه راواخلي، که د سخاوت برخه راواخلي، که د دشمن سره د ترحم د تعامل برخه راواخلي. دغه د کمونیست د روسان چې کله د افغانستان نوم وتل په هغه وخت کې داسې حالت و لکه دا اوس د امریکایان چې وځي. دا ویډیوګانې چې تاسو ووینئ د کمونیستي ملیشې د دوستمي ملیشې د نور کمونستان تسلیمیږي، ډلې ډلې سلسل 200 500 کسان تسلیمیږي او حقاني صاحب لګیا ده د خلکو ته پیسې هم ورکوي، جیب خرڅه او جامې هم ورکوي او لیږي کورونو ته. خان دي هر یو سره خبرې کوي چې ته ولې راغلی وې، بیا مه راځه لاړ شه کور ته، د خلکو ته دوکه کړی وې، پیسې هم ورکړي، خرچه هم ورکړي، جامې هم ورکړي، کور ته یې ولېږي. خو دغه لوی لوی قیادتونه د 18 کاله کفارو د خلاف تبلیغات وکول چې دا د ایسای خلک دي، دا د وطن ړنګونکي دي، د وطن ړنګ کړو، دا یې وکړل، دا یې وکړل. او په مقابل کې هغه خلک چې هغه د پردیو جاسوسان دي، عمر یې پردي ته په جاسوسۍ تېر شوی ده او عمر یې د پردي انګریز تنخوا خوړې ده، هغه خلک اتلان بولي، هغه خلک د هېواد اصیل بچیان بولي، هغوی ته کمپاین کوي. په دې خاطر چې دلته هغه اصلي قیادتونه، رښتینی مخلص قیادتونه چې دي هغه بدنامه شي او دغه جعلي پردي قیادتونه دا نوم پیدا کړي په دې ټولنه کې، دوی وځلیږي په مختلفو نومونو. یو څوک چې بې ادبي ما په ډم وي ډم، هغه هغې نه دغه میډیا دغه کفار موږ ته یو اتل جوړ کړي. یو څوک د کرکټ لوبغاړی ده، کرکټر ده، یعنی کرکټر څه معنا؟ کرکټر دا معنا چې نه په خپله زندګۍ کې نه لمونځ کړی دی، نه یې روژه نیولې ده، نه د اسلام د خپل ژوند یې ضایع کړی دی، مطلب نه د دین کار کړی ده، نه د دنیا کار کړی ده، هسې یو خوشی بوتل د کدو ده. هغه سړی دوی تبلیغات وي ته وکي تر دې پورې چې هغه هغې نه یو سیاسي شخصیت جوړ کړي، هغې نه یو قیادت جوړ کړي. دغسې لوېدلي خلک په ټولنه کې هغه خلک چې هغه ډېر ټیټ خلک وي، خو یوازې امتیاز یې دا وي چې هغه د دې لوېدیځ د ګټو خوندي کوونکي او د دوی جاسوسان وي. تاسې وګورئ په د کابل په اداره کې، په اوسنۍ او مخکینۍ اداره کې، په دې 18 کاله کې د امریکایانو په څنګ کې او د کابل اداره کې الا ماشاءالله یو نیم کچې ته په سلو کې یو 15 یا 2 کسان به وي، خو هیڅ داسې کس به ونه وینئ چې هغه د ښه سابقه ولري، هغه د ښه سابقه ولري. نه، هر سړی تاسې په خپل کلي کې نظر وکوئ، تاسې په کلي کې د حکومت یا د اشرف غني او یا د کرزي په اداره کې چې کوم خلک وو، خپله منطقه کې سوچ واچوئ څنګه خلک وو. زموږ په خپل کلي کې چې کوم خلک حکومت سره دي هغه ډېر یو بده تاریخي سابقه لري. هغه په کلي کې یا غل ده، یا لوپر ده، یا لوچک ده، یا بدماش و، یا به یې لارې وهلې، یا د طالبانو نه تښتېدلی و، فراري و، لوچک و، لوپر و، بې ادبي ما بچهباز و، زنکه باز و. دغه خلک دوی راټول کړل، دې نه اوس سیاسیون جوړ کړل. اوس په کابل کې ناست سیاسیون دي، مخکې دومره ګیرې اوس یې ګیرې وخریلې، اوس نفتیه مچولې وي، پنشاټ یې کړی وي او اوس ناست وي په ګردي میز کې ناست وي، سیاسي چارو کارپوه ده. دا خلک دوی په جعلي ډول دې خلکو ته دوی تشخص ورکوي، شخصیت ورکوي. دغه غله دغه پارلمان کې چې ناست دي یا په دا وزارتونو کې چې ناست دي، دوی هغه پخواني عکسونه چې تاسې وګورئ، حیران د لالی حمیدزی، د عطا محمد نور و دغه ګل اغا شیرزی، دوی هغه مخکیني عکسونه چې وګورئ دومره ګیرې دي. ښه اوس دا د پنشرټ عکسونه وګورئ، د نیکټایي عکسونه چې وګورئ سړی حیران شي. دا خو ټول غله وو، دا خو لار وهونکي وو، دوی به لارې وهلې، غلاوې به یې کولې، د پردیو جاسوسان وو، پردیو ته به یې جاسوسۍ کولې. دغه خلک دوی راوستل، دوی نه اوس سیاسیون جوړ کړل، څوک په پارلمان کې دي، څوک په وزارتونو کې دي، څوک ریاست جمهوري ته کاندیدان دي، څوک د سیاسي چارو شنونکي دي. نو څلورم هدف د فکري جګړې هغه اسلامي نړۍ ته جعلي او پردي قیادتونه وړاندې کول. دا بیا مختلف ډګرونه دي. لومړی ډګر دیني ډګر دی. په دیني ډګر کې دوی هغه علما راوړاندې کوي چې هغه علماء سوء دي، بد علما، هغه علما چې هغه د بلعم بن باعوره په منصب ناست،
هغوی ته دوی شخصیت ورکوي، هغوی ته په تلویزیونونو کې برنامې ورکوي، په مناسبتونو کې دوی ته تقریرونه هغه ورکوي، غټ مناسبتونو ته بیا تلویزیوني مرکې لري، تلویزیوني پروګرامونه لري، مستقلې خپرونه دوی ته په تلویزیون کې ورکړي، ځانګړې خپرونه. هغه نور په یو شی نه پوهېږي. دا د کابل ادارې سره ناست علما چې دي، دغه ناست علما یې په دوی کې به تاسې پیدا نه کوي چې هغه د واقعا په کتاب پوهېږي، واقعا د عالم وي، یو نیم نه ماسیوه. دوی تر آخري حده پورې جاهلان دي، یوازې نوم یې د ملا د یو څو ټکي زده کړي دي، بس نور واقعیت کې دوی عالمان نه دي. زموږ په خوست کې څوک چې د دولت سره ولاړ دي، کوم عالمان چې د دولت سره ولاړ دي، هغه ډېره بده سابقه لري، ډېر بد خلک وو. د علماو په منځ کې هغه ډېره بده سابقه لري، ډېره یو چټله ماضي لري. خو دې خلکو راوستل اوس په تلویزیونونو کې برنامې ورکوي، تلویزیونونو کې دوی ځانګړي پروګرام خلک پوښتنې کوي، د سوالونو ځوابونو پروګرام، مناسبتونو ته ځي، تقریرونو ته ځي. دغه دیني ډګر ده. په دیني ډګر کې دغه خلک رامخکې زموږ په خوست ولایت کې اظهار الدین مولوي په نوم یو ملا ده، یو ملا د شاه محمد په نوم ده، یو د نصر الله په نوم ده، یو د خان امیر په نوم، او یو څو نور ملایان دي. دغه ملایان د موږ په خوست ولایت کې ډېر یو چټلې سابقې خلک وو، دوی ډېره چټله ماضي درلوده. ولې موږ په خوست کې ډېر تکړه عالمان لرو، شيوخ دي، بحرونه دي، د علم بحرونه دي. دا خلک هغه خلکو ته وخت نه ورکوي، نه په تلویزیون کې د وخت ورکوي، نه په رادیو کې وخت ورکوي، نه کومې غونډې ته بولي، ځکه هغه خو واقعا دیني علما دي که نه. دغه خلک چې د دوی طرفدار دي، د دوی کفر ته کفر نه وایي، د دوی د غلامۍ ته غلامي نه وایي، دغه خلک ډېر وړاندې کوي، دغه خلک ډېر مخکې کوي. نو یو دیني ډګر، دویم سیاسي ډګر. سیاسي ډګر کې ما مخکې درته وویل چې په سیاسي ډګر کې دوی هغه خلک راوړاندې کوي چې هغه د دوی ګټو ته وفادار وي، دوی ذهنن کار کړی وي، په خپلو یونیورسټیو او په خپلو پوهنتونونو کې د هغې ذهن او فکر دوی داسې جوړ کړی وي چې دغه مسلمانان ستا څه نه دي. په دې ټولنه کې هغه خلک ستا خپل دي چې ستا هم فکر دي، هغه خلک چې په دې ټولنه کې مسلمان دي، اسلام غواړي، هغه ستا خپل خلک نه دي، هغه باید ته وځپې که په کراره وي که سمدستي ډول وي. دا خلک باید ته وځپې ختم یې کړي، د منځه یې یوسې. د فکر ذهن داسې جوړ شوی.